السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر نهایي محبت اندازه یې نه وه. ځان او مال، اهل، مور پلار ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې هیر وه. او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راته فرمایي وای کامل مؤمن له تاسو څخه څوک نشي جوړېدلی تر څو چې ما ځان ته تر هر څه قریب نکي. یو واقعه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې راځي. د صحابه کرامو محبت ورڅخه موږ اندازه کولی سو. یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه ورڅخه کوي چې کوزده دې وکوله؟ نو ده ورته وویل چې اوس ځمه د پلانکي لور غواړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته فرمایي چې وار ورسه ویې ګوره بیا یې وغواړه. په عربي کې دې ته شوفه شرعیه وایي. دا لیدل مستحبه طریقه ده چې یو سړی د ژوند دپاره یو ښځه انتخابوي، باید هغه ښځې وار وګوري. نو دا صحابي مبارک ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ولوسې وار یې وګوره بیا یې وغواړه. عرب هغه خلک و چې په کور کې یې نر چرک هم غیرت نه اخیستی، نه سوی برداشتولی. دا ځوان ورځي د دې نجلۍ کره، د نجلۍ مور یا ورور یا پلار دا حاضرېږي. ځوان ورته وایي چې زه خو دا نجلۍ ګورم، ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ورسې وار یې وګوره بیا یې وغواړه. د نجلۍ غوږ نیولی دی. نجلۍ چې دا خبره واورېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی پر مور پر پلار یې غږ وکړي ول زه به ورسم ما دې وویني چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ما فی مشکل، هیڅ مشکل نشته. نو ګوره موږ تاسو به په دغه زمانه کې چې یو ځوان یو چا کره ورسي او ورته ووایي چې زه ستا لور ګورم، که مې خوښه سو غواړم یې، او دا ځوان هم دا ورته ووایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امر دی چې تاسې ښځه کوئ وار یې ګورئ بیا یې غواړئ، نو موږ به کوم عکس العمل ښکاره کړو؟ خو دا سړی کوم ورکولی نه سوی، و خو بیا وهل کوم په وس نه و پوره، و خو بیا ترټو بد و پچ به ورته ووایست. ګوره زموږ کې محبت نشته. په صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین کې محبت و، په زنانو کې محبت و، په نارینهو کې محبت و. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبره کې بیا چا چون و چرا نه سوی کولی چې ولي. یو صحابي راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورڅخه مرور دی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د یو صحابي څخه خوابدي کېږي. دا صحابي سیرت هم بیا انشاءالله درته بیان کړو. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې صحابي او قربانو ته وایي چې تاسو ولده سره تعلق نه ساتئ. دا د کور مشر و، په کور کې عزت درلودی، په کور کې قدر درلودی. خو چې کوم وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره وکوله چې د ابي لبابه څخه تعلق وشکوئ، ما ورسره غږېږي. دی مبارک به دې قربانو ته اشنایانو ته ورلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له ما خوابدی دي، زما په حق کې به کومه نوې فیصله نه یې سوي. هغو دا نه ورته ویل چې ووایه د خپله ښځه چې بېوار له ډوډۍ بېوار وړله، ده به ورته وژړل ول تاسو به څه نه یې اورېدلي، زما په حق کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه فیصله نه یې کړې. ښځه جواب نه ورکوي.
ګوره زنانه و هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره محبت درلودی د خپل خاوند څخه چې هغه شی دی خاوند نه هغه شخصیت دی چې په د الله او د الله تر رسول الله لاندې تر مور تر پلار تر هر څه خاوند حق دی حقدار دی او تیر دی خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اطاعت کې د هغه په خوشحالي کې د هغه په محبت کې خپله ښځه د خاوند څخه دومره مقاطع اعلانوي چې ورسره غږیږي لانه ابي لبابه رضی الله تعالی عنه څخه ټولو د کور زنانو که مور ده که خور ده که بیبي ده هغو مقاطع اعلان که خبرې نه ورسره کوي و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی دی چې د سره کار مه لرئ نو زموږ د زنانو محبت ته چیز سره سته تاسو خوندو په دا خپل ځان کې فکر وکړئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت په کوم اندازه کې لري د اولاد محبت د زامنو د لونو محبت پر کوم اندازه دی زه دا ښځو ته فکر کوم او د اولاد سره چې د دې محبت دی د غونه محبت که د الله جل جلاله سره پیدا کړي او د الله د رسول سره پیدا کړي ښځې عاجزه دی الله جل جلاله بیخي اسانه وبخښي جنت ته به ولاړ شي او دا چې په موږ کې د محبت ځای دی هغه موږ نورو شانو تور کړی دی نو الله جل جلاله دې د خپل حبیب صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم محبت را نصیب کړي الله دې دومره محبین جوړ کړي چې ځان او اولاد ټول هر څه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې راسخه ورک شي نو د صحابه اطاعت او انقیادی غاړه شول د رسول الله صلی الله علیه وسلم و امر ته و خبرې ته تر څومره اندازې پرو یو څوک چې د یو چا په کول کوي د یو چا خبره مني نو خو محبت به لري چې محبت نه بیا دغه چا خبره نه منل کېږي دا و زمانه کې چې په موږ سنتیات مړه دي بدعات ژوندي دي د کفر رواجونه زموږ په کورو کې ژوندي دي هغه نبوي ژوند زموږ له کوره وتلی دی نو خو زموږ سره محبت نسته یو نارینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسنونه ډېره شرمیږي یو نارینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه مسنونه لنګوټه شرمیږي یو نارینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه مسنون کالي و قمیص و پرتاګه شرمیږي خو پتلون و نیکټای یې غاړې ته اچولی یو زنانه خور مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لونو او د بیبیګانو په لباس شرمیږي هغه غربي او شرقي او د هندوانو د دغه بت پرستو او دا د غوا پرستو چې د غوا عبادت کوي د دغو رواجونو د دغو کالي موږ ته ښه خوند راکوي نو خو زموږ محبت د کفر سره دی علیاذن بالله زموږ محبت د بدو خلکو سره دی زموږ سره د صحابه محبت نشته زموږ سره د انبیاو محبت نشته زموږ سره د الله محبت نشته زموږ سره د قرآن محبت نشته نو موږ به بیا په کومو سترګو باندې د جنت امید کوو راځئ په دا خپلې سنو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت ځای کړو محبت چې سینې ته رالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوي ژوند به په کور او په ماحول کې لازم موږ عملي کوو صفحه نمبر 21 فوائد الصحبه د مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه مبارک کتاب دی والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ورضوانه